یا خالقه انسانان به د قیامت په ورځ څه وایي او آیا دوی به د هغو اعمال په وړاندې چې په دنیا یا نړۍ کې به یې د شیطان تر قمندې لاندې کول او ستا حکمونه به یې بابې زګنل آیا په دغه ورځ به د خپلو اعمالو په وړاندې کوم افسوس نه ښکاره کوي یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه تو خبره کړې وای ای د کائنات پالونکي خدایه د قیامت په ورځ به ستا هغه بندگان چې په دنیا کې د شیطان پیروي کوله او ستا مبارک کلام ته یې غوږ نه ایښودو او شیطان ورته په دې دنیا کې د دوی عملونه ښایسته کړي وو ای لویه خدایه دوی چې کله د قیامت په ورځ ستا عذابونه وویني نو آیا دوی به د خپلو ګناهونو پړه په شیطان ور اچوي او که څنګه او که په شیطان باندې دوی دغه پړه ور اچوي ای لویه او بخونکي ذوالجلاله شیطان به د دوی په وړاندې یا په مقابل کې څه وایي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه زما پر تاسې څه زور نه ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایي اوس پر ما پړه مه اچوئ خپل ځانونه پړه وګڼئ دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدی شم او نه تاسې زما فریاد ته له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم زه له هغې نه بری الذمه یم د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ای الله کله چې کافران د قیامت په ورځ دردناک عذابونه وویني چې دوی ته تیار شوي دي دوی به په دغه ورځ ستا له دربار څخه څه هیله کوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لرې نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره ووایي چې کاشکې موږ د تسلیم سر ښکته کړی وای یا الله د قیامت په ورځ به د مؤمنانو ښځو او مؤمنانو نارینهو او د ګمراهانو ښځو او د ګمراهانو سړو څه حال وي او دوی ته به د دوی د اعمالو په وړاندې چې په دنیا کې ترسره کړي دي څه بدله ورکړی شي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما غدا کار د دې لپاره کړی دی تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدۍ په ګرځونې کې په خپله راګیر شول د الله غضب ورباندې وشو
او هغه ورباندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځی ده. ای د ځمکې او اسمانونو حقیقي خالقه د قیامت ورځ به څو کاله اوږدوي؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. یا الله زمونږ د دین او دنیا ساتونکی څوک دی؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ای پیغمبره آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه ګمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به په خپل ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړی شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکي پر همغه توکل کوي. الهی ستا رحمت نسبت خپل بندگانو ته څنګه ده؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. یا الله د قیامت په ورځ به ټول انسانان څنګه یو ځل بیا راژوندي شي؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. یا الله د قیامت په ورځ به کافران څه وایي؟ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. امر به وشي رایسار کړئ ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او لږ دوی معطل کړئ، له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشوله ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې مونږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. زمون پر تاسې څه زور نه و، تاسې په خپله سرغړونکي وئ. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. په پای کې مونږ د خپل پروردګار د دغې فیصلې مستحق شو چې مونږ د عذاب خوند څکونکي. فأغويناكم إنا كنا غاوين. مونږ تاسې بېلارې کړئ، بېشکه مونږ په خپله بېلارې شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي. ای بخونکې خدایه، ای بخونکې خدایه، د قیامت په ورځ به ستا د مخلصو بندګانو څه حال وي؟ إلا عباد الله المخلصين. خو د الله غوره شوي بندګان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. د دوی لپاره معلومه روزي ده، هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی، د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي. ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده.